عامې روغتیا وزارت د تیر کال لاسته راوړنې او فعالیتونه له رسنیو سره شریک کړل. په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې د یاد وزارت چارواکو ویل د لومړي ځل لپاره یې په هیواد کې د پولیو د تشخیص لابراتوار جوړ کړی دی. د روغتیا وزارت د ویان په خبره تیر کال یې د څه باندې 23,000 روږدو درملنه کړې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. پر وینا یې له درملنې وروسته روږدي تعقیب شوي او په نشهیي توکو د بیا اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې پرې څار لا ډېر کړی دی. په ټول هېواد کې د درملنه شویو روږدو کسانو شمېر په تېر کال کې 23,692 تنه دی چې د جملې نارینه 19,388 مېرمنې 2,082 ښځینه ماشومان 688 نارینه ماشومان 681 نارینه ځوانان 615 ښځینه ځوانان 258 درملنه شوي دي. په ټول هېواد کې د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې او مداخلو شمېر 21,368 تنه دی. په هېواد کې 3,254 تنه روږدي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي چې د جملې 3,039 تنه نارینه ښځې 524 نارینه تنکي ځوانان 33 ښځینه تنکي ځوانان 14 نارینه ماشومان 89 ښځینه ماشومان 83 تنه دي. په مرکز او ولایتونو کې د روغتیايي خدماتونو ښه وړاندې کول، ټول هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې د حفظ الصحې برخه کې عامه پوهاوی، 25,000 قلمه درمل او روغتیايي خوراکي توکو ته د ثابتو نرخونو ټاکل د عامې روغتیا وزارت له لوري د تیر کال له مهمو لاسته راوړنو څخه یاد شول. د عامې روغتیا وزارت چارواکو همداشان پر نړیوالې روغتیايي ادارې یا WHO هم نیوکې درلودې چې ګواکې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتونونو چارې په نیمه کې درولې دي. دوی همداشان ډاډ ورکړ چې کوښښ کوي افغانستان په روغتیايي برخه کې پر ځان بسیا کړي او زموږ ملت د خارجي هیوادونو د کړاوونو څخه راوګرځوي، په خپل ملت کې خودکفا سي او خپل ملت کې خدمت ورته وړاندې سي. خو دا نه دي سوي. الحمدلله اسلامي امارت په خپله داخلي بودیجه سره په خپله شخصي بودیجه سره دا کار روان کړی دی. انشاءالله چې ژر تر ژره به مکمله سي او د ملت او د ولس لپاره به دروازه خلاصه او خدمات شروع شي انشاءالله الرحمن. د یادونې وړ ده چې په یاد پروګرام کې چارواکو ویل هڅې پیل کړي دي ترڅو د هیواد ټولو ولسوالیو کې په هر ډول وسایلو سمبال یو روغتیايي مرکز جوړ کړي. په مرکز کې د معلومات په مخ سره شریکي انشاءالله په دې باندې به اقدام